د خیال انځور. د خیال انځور یا د خپرونه د شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو په اړه ځانګړې شوې ده. په دې خپرونه کې د شاعرانو ژوند ته کتنه او خپل شعري فلسفي انځور وړاندې کوي. وای زکه خو مې زړه له غمه ډک له اضطراب دی، زکه خو مې زړه له غمه ډک له اضطراب دی، خوی دې د اغزیو دی او رنګ دې د ګلاب دی. تا ودا شزنا وخت واد کېږم، یو ماتم کوم نو پست واد کېږم. یا د ادبي خپرونه هر جمعه 4 بجې او تکرار د یکشنبه د ورځې 2 بجې مه هېروئ. کندوز رادیو د ادبي ذوق پالونکي 9.6 FM. د خیال انځور. د خیال انځور د نیمې شپې د خاموشۍ له درده څه خبر یې، د نیمې شپې د خاموشۍ له درده څه خبر یې، د غمزپلې شان سلګۍ له درده څه خبر یې. ته بې مدام د خیال پلو کې ګورې ګرانه، ای ته د داسې عاشقۍ له درده څه خبر یې. د چا یادونه دې په زړه په شان د تندر غورځي، د چا یادونه دي په زړه په شان د تندر غورځي. د دې ناڅاپه جدایي له درده څه خبر یې، چې د لاسو بنګړي یې مات کړه د شهید په مزار، چې د لاسو بنګړي یې مات کړه د شهید په مزار. اوف د دې کونډې ناوکۍ له درده څه خبر یې، چې د لاسو بنګړي یې مات کړه د شهید په مزار. اوف د دې کونډې ناوکۍ له درده څه خبر یې. د یوسفي حسن دیدار ته هم بې حده لیوال، د یوسفي حسن دیدار ته هم بې حده لیوال. زما د خوارې پردیسۍ له درده څه خبر یې. ته راشه یو ځل وګوره حمزه جانان په څه غم کې دی، ته راشه یو ځل وګوره حمزه جانان په څه غم کې دی. د عشق معنا دې کړه پردی له درده څه خبر یې، د عشق معنا دې کړه پردی له درده څه خبر یې. د کندوز رادیو د خیال انځور خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات تاسو ته وړاندې کوم. خدای تعالی دې وکړي چې تر دې دمه به راته رک او روغ یاست. نن مو یو ځل بیا د کندوز ولایت خوږژبی شاعر، لیکوال او ترنم کوونکی میر حمزه کندوزي صاحب را بللی، تر څو د هغه لکه شاعرۍ تاسې برخمن شئ. کندوزي صاحب ستړی مه شئ، وخت مو په خیر. سلامونه ته مو وعلیکم السلام او همدارنګه سلامونه او نیکې هیلې احترامات د کندوز رادیو ټولو مینوالو ته. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ اوسي او د صحت جامې مو دا حال په تن کې وي. ډېره مننه کوو کندوزي صاحب، که ځان مو اوریدونکو ته معرفي کړي ډېر به ښه وي. زما اصلي نوم میر حمزه د کندوز ولایت د امام صاحب د ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د پلار نوم مې عبدالغفار ده. څومره زده کړې مو کړي، په کوم ځای کې مو زده کړې، لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای کې کړي؟ تقریبا د مکتب له لارې نه 12 صنف نه فارغه یو او د دیني درسونو کې تقریبا تر 9مې درجې پورې مو زده کړې کړي دي. فی الحال په د تکمیلي په کتابونو کې یو، او تکمیلي کتابونه وایو. ماشاءالله. تاسې نور هم لیواله یې چې په نورو برخو کې هم زده کړې وکړي؟ او انشاءالله ارادې خو مو ډېرې دي چې البته چې له 12 نه فارغه شو، اراده مو دا هم وکړه چې 14 ته لاړ شو، پوهنتون ووایو
او وروسته د هغې نه بیا استادانو دا مشوره راکړه چې تاسو دیني درسونو کې یو څه کوښښ وکړئ نو انشاءالله پوهنتون به مو ټول کارونه به برابر سي. نو موږ بیا د دیني درسونو ته شروع وکړله چې فی الحال مو اوهمې درجې ته رسولې دي او اراده مو ده چې پوهنتونو او همدارنګه علمي درسونه دا هم خلاص کړو. یوازې په درسونو بوخت یې که نور کوم کار هم لرئ څنګه یې؟ نه فی الحال خو نور کوم مصروفیت نشته، یوازې په درسونو کې بوخت یم. ډېر ښه. قندوزي صاحب خبر سوي یو چې تاسې شاعر یې، څه د دې لامل چې تاسې شاعري پیل کړه؟ البته چې تقریبا 2 کاله مخکې د جمهوریت په وخت کې د امارت څخه 2 کاله مخکې موږ په مدرسه کې درسونه ویل او تازه مو دا جهاد و دې ته مو شوق پیدا سو، جذبه مو بیخي ډېره وه او په وطن کې اشغال د امریکایانو، نو دې ته موږ مجبوره سو چې که صف کې موږ نه منل کېدلو ګرچې ګیره مو نه وه هغه وخت، نو بیا مو اشعار شروع کړل تر دې پورې چې مجاهدین زموږ د اشعارو څخه ګټه پورته کړي او په دې کې دوی جذبه لا هم پیدا شي چې د کفار په مقابل کې وجنګېږي. ډېر ښه ماشاءالله. قندوزي صاحب څومره یعنې ستاسې سن څومره دی؟ زمونږ عمر تقریبا د 6 کال مو شلم باندې پښه ایښې ده، یعنې 20 کلن سوي یاست. ډېر ستاسې نه یو شعر اورو بیا پوښتنې لرو انشاءالله. صحیح ده. وایي یو غزل دی چې زه چې غمونو ته ورغاړه وتم خوږو دردونو ته ورغاړه وتم. زه چې غمونو ته ورغاړه وتم خوږو زه چې غمونو ته ورغاړه وتم خوږو دردونو ته ورغاړه وتم د ستا د مینې برکت وګرانه چې سرو ورونو ته ورغاړه وتم. یو ځل بیا دا باید څومره ښه باید ده. د ستا د مینې برکت وګرانه چې سرو ورونو ته ورغاړه وتم. اوس دې په مینه کې خمار ښه یمه، اوس دې په مینه کې خمار ښه یمه د ستا لقا ته چې ورغاړه وتم. نور مې تنده په څه نه ماتېږي، نوره مې تنده په څه نه ماتېږي ځکه شعرونو ته ورغاړه وتم. حمزه سره شو بیا نور انتظار ملګری، حمزه سره شو بیا ملګری، حمزه سره شو بیا نور انتظار ملګری. بس امیدونو ته ورغاړه وتم، بس امیدونو ته ورغاړه وتم. ډېر ښه. څومره کلونه کېږي تاسې شعر لیکئ؟ تقریبا 7 کاله کېږي. ډېر ښه. لومړنی شعر مو په یاد ده؟ لومړنی شعر مو د یو شهید پسې لیکلی و چې هغه مو ترنم کړی هم و، البته د ذهن څخه مو څه فراموش شوی دی، هیر شوی مو دی. که شاعر نه وای تاسې به په کومه برخه کې کار کوو؟ نو که شاعر نه وای نو موږ خو دغه دیني درسونو ته ادامه ورکوله او غوښتل مو چې اوس مو هم لا اراده ده چې عالمان سو دین ته خدمت وکړو د علماو په جامعه کې. تاسې د شعر په ډګر کې څوک هڅوي یا څوک مو تشویقوي؟ چا تشویق کړي یاستئ؟ البته ډېرو استادانو هم موږ چې زموږ شاعري او زموږ شعرونه یې اورېدلي دي هڅولي دې ته چې زموږ د جهاد د مجاهدینو په باره کې همدارنګه د وطن اوصاف د نبوي نعتونه د دې باره کې شعرونه اهدا کړو خلکو ته. نو استادانو ډېرو استادانو هڅولي او بیا بالخصوص خپلو ملګرو ډېر هڅولي یو چې شعرونه ولیکو او شاعري وکړو. ورونه پلار کورنۍ څنګه تاسې ارزوي؟ ستاسې شاعري څنګه ګڼي؟ آیا ته ویاړ کوي په دې کار؟ نه کوي؟ څنګه حساب ده؟ البته چې زما څخه یو بل مشر ورور مې دی چې هغه ډېر وخت ترنمونه هم کول او شعرونه یې هم لیکل. وروسته د هغې څخه چې امارت راغی نو هغه هم په درسونو بوخت سو او فی الحال وړه دوره کوي. نو هغوی چې کله هغه پرېښوسته نو هغه نه مخکې ما ته دا زده کړې او دا هغه د هغه څخه ما یو څه زده کړي دي او نو هغه چې پرېښوسته بیا یې موږ شروع ورته وکړه او اوس موږ دې ډګر ته راوتلي یو. الحمدلله کورنۍ هم زموږ څخه په دې کار باندې راضي ده او موږ تشویقوي. ډېر ښه. یو بل شعر درنه قندوزي صاحب پوښتنې بیا لرو. زیړ مازدیګر کې چې خطاب دې کړمه په تورو سترګو کې کباب دې کړمه. ډېر ښه. زیړ مازدیګر کې
زیړ مازدیګر کې چې خطاب د کړمه په تور سترګو کې کباب د کړمه د زړه ستنه د کږش ولاړې د زړه ستنه د کږش ولاړې ډېر ښه د زړه ستنه د کږش ولاړې سم سړی ومه بېتاب د کړمه کاش کې چې د ستا دیدن مې نه وای کړی کاش چې ستا دیدن مې نه وای کړی کاش کې چې د ستا دیدن مې نه وای کړی په خپلې مینې کې غرقاب د کړمه ډېر ښه څومره نادانه شوم مین په تا شوم څومره نادانه شوم مین په تا شوم څومره درد ده ډېر ښه څومره نادانه شوم مین په تا شوم د لیونیانو په قطار کې چې حساب د کړمه او د زړه وینې د غوښتلې واخله د زړه وینې د غوښتلې واخله د زړه وینې د غوښتلې واخله د وینو لپو کې سیلاب د کړمه یو ځل بیا دا باید او د زړه وینې د غوښتلې واخله د زړه وینې د غوښتلې واخله د وینو لپو کې سیلاب د کړمه مات قلم مات غزل او ستا قاتل سترګې مات قلم مات غزل او ستا قاتل سترګې ډېر مات قلم مات غزل او ستا قاتل سترګې د حمزه د شاعرۍ یو باب د کړمه او د حمزه د شاعرۍ یو باب د کړمه ماته د حمزه صاحب را یاد که حمزه بابا وایي یو شعر د ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوي د پښتو غزل ځوان دي زه د بابا کړم څنګه د حمزه بابا شاعري اورې نه اورې لا تر اوسه خو مو دونه هغه نه ده کړې چې هغه شاعري مو اورېدلې خو مینهوال یو ډېر ښه کوم شاعران ډېر مطالعه کوئ البته چې فی الحال زمونږ د مدار څخه وتلی ستوری مطیع الله تراب د شعرونو علاقمند وم چې د شعرونه ما ډېر اورېدل او همدارنګه د رحمان بابا شعرونه ډېر الله تعالی دې دا دواړه نازولي خدای پاک دې جنتونه ور نصیب کړي نو د شعر په برخه کې استاد لري البته د شعر په برخه کې خاص استاد نه لرو مخکې مې هم یادونه وکړه چې د ورور څخه مو یو څه ناڅه زده کړي دي نور داسې چا ستاسې په شعر نقد کړی ده انتقاد یې کړی ده څه یې ویلي د څوک چې په شعر پوهېږي وایي داسې شاعرۍ ده البته چې دا خو معلومدار خبره ده بالخصوص په کندوز ولایت کې که موږ تاسې وګورو شاعران او نعتخوانان هم بیخي ډېر سوي دي موږ په دې خوشحاله یو چې شاعران او نعتخوانان ډېر سي البته د چوکاټ په مطابق کې ډېر ښه واقعا نو تر اوسه خو زما په شعر باندې چا اعتراض نه ده کړی او خو البته داسې بعضې رقیبان پیدا کېږي چې د خلکو په شعرونو باندې چې په خپله په شعر هم نه پوهېږي خو بیا هم اعتراض کوي موږ په دې نه خفه کېږو چې زموږ په شعر باندې څوک اعتراض وکړي ګرچې که زموږ په شعر کې غلطي وي زموږ په ردیف او قافیه کې غلطي وي چې ورور موږ ته ووایي چې ورور ستا دغه شعر یا دا مصره غلطه ده نو یادونه موږ ته د سمې لارې وکړي موږ په دې خوشحاله کېږو ځکه چې زموږ آینده چې موږ بل شعر لیکو هغې کې توجه کوو هغه په دقت سره لیکو او توجه ورته ډېره کوو نو تر اوسه خو چا داسې خاص اعتراض نه ده کړی زموږ په شعر باندې یو خو هغه خلک دي چې هغوی په شعر باندې نه پوهېږي هغوی اعتراض کوي هغه د هغوی نقد د منلو وړ ځکه نه ده چې هغوی خپله نه پوهېږي او څوک چې نه پوهېږي نو هغه سره ځان برابرول هم دا هم د ادب له چوکاټ او د علم له چوکاټ نه ډېر لرې ده نو ښه خبره ده شاعري کې باید سړی یو استاذ ولري یو څوک ولري چې هغه ته لارښوونه وکړي کندوز صاحب یو بل شعر درنه اورو په ماخستن کې د یادونه راشي په ماخستن کې د یادونه راشي ورکه اشنا د ستا غمونه راشي زړګی مې مات شي او قلم قلم شي زړګی مې مات شي او قلم قلم شي بخوار زړګي مې سخت دردونه راشي بې وفا یاره نور دې نه یادوم بې وفا یاره نور دې نه یادوم بې وفا یاره نور دې نه یادوم زړه ته که هر څومره نازونه راشي ډېر ښه یو ځل بیا بې وفا یاره نور دې نه یادوم بې وفا یاره نور دې نه یادوم زړه ته که هر څومره نازونه راشي ورته ګیلې به کړمه زه لالیه ورته ګیلې به کړمه زه لالیه ډېر ښه ورته ګیلې به کړمه زه لالیه چې کله خوب کې ستا عکسونه راشي یو ځل بیا ورته ګیلې به کړمه زه لالیه چې کله خوب کې ستا عکسونه راشي څومره ښه تصویر ډېر ښه او حمزه نور ولې مې د چا غمونه حمزه نور ولې مې د چا غمونه په ما بې وخته طوفانونه راشي او په ما بې وخته طوفانونه راشي ډېر ښه ډېر عادي هغه یو خپل شعر راته رایاد چې وایي چې په خپلو کې خپل نه شم پردی شم قصور نه لرم په بڼ کې زه اغزی شم او د رقیب په شانتې نه ومه بادشاه وم زه بې وخته سم ګدا غوندې زلمی شم ډېر ښه څومره شعرونه مو لیکلي دي کندوزي صاحب
البته مونږه شعرونه تعداد خاص مونږ داسې نه ده معلوم سوی، خو د شاعرانو په کله مو خپله شعرونه لیکلي دي نو مونږ اکثره نعتخوانانو ته شعرونه لیکلي چې هغوی زمزمه کړي دي، لکه ډېر مشهوره نعتخوانان دي مولوي محمد خان مشال، همدارنګه سید منصور آغا شهاب، مولوي سي عبدالصمد صمیم او مولوي سي عبدالواسع صمیم، په شمول د داسې ډېر نعتخوانانو چې زموږ شعرونه یې زمزمه کړي دي. په کوم فورم کې مې ډېر کار تاسې کړی دی؟ مثلا په غزل کې مو ډېر کار کړی، په نظم کې مو کار کړی ده، په رباعي کې چې څلوریزه ورته وایي، مسدس، مخامس، ترجیع بند، ترکیب بند، په دې برخو کې کوم برخه کې مو ډېر زیات کار کړی؟ البته غزلو کې خو ما کار ډېر کړی چې غزل مې ډېر لیکلی دي، خو د دې ترڅنګ د ملګرو په غوښتنه د نعتخوانانو لپاره مې بیا ډېر نور شعرونه هم همداسې لیکلي دي چې د زمزمې دپاره چې هغوی زمزمه کړي دي. ډېر ښه. ولې د اکثریت شاعران یا ډېری شاعران چې موږ تاسې وینو هغوی غزل سبک ډېر خوښېږي، ستاسې په اند علت به یې څه وي؟ څه به د دې لامل وي چې هغوی غزل سبک انتخابوي؟ غزل کې یو خوباهي دا ده چې دې کې چې څونه سړی کوشش وکړي د زړه درد پکې اعلانېږي، چې سړی د زړه درد پکې اعلان کړي او ډېر دا غمګینه راځي، د غمګینۍ د وجې نه شاعر کوشش کوي چې داسې یو غزل ولیکي د خپل د زړه درد پکې بیان کړي. ډېر ښه. واقعا خبر سوی یم چې تاسې ترنم هم کوئ، آیا ترنم ته تیار یاست؟ ترنم کوو، داسې مو څه ترنمونه مخکې هم کړي وو، د شاعرۍ تر څنګ مو څه ناڅه ترنمونه هم کړي دي. نو اوس به بیا به نورو پوښتنو ته هم راسو. یو ترنم به درته وړاندې کړو. دریا دیګم او کنه یا دیګم تا ته ګرانه زه، زما خو نه وځي له زړه یو ګړی جانانه ته، زما خو نه وځي له زړه یو ګړی جانانه ته، ستا د پاکې مینې یاره نن په ما کړی اثر دی، ستا د پاکې مینې یاره نن په ما کړی اثر دی، زکه ډېرې لارې څارم ګرانه تا پسې خو زه، زما خو نه وځي له زړه یو ګړی جانانه ته، دریا دیګم او کنه یا دیګم تا ته ګرانه زه، زما خو نه وځي له زړه یو ګړی جانانه ته، ګرانه یم در پسې داسې د یعقوب په شان ړوند شوی، ګرانه یم در پسې داسې د یعقوب په شان ړوند شوی، بس د مصر په بازار کې یوسف خرڅ شو لکه زه، زما خو نه وځي له زړه یو ګړی جانانه ته، دغه باید یو ځل بیا. ګرانه یم در پسې داسې د یعقوب په شان ړوند شوی، ګرانه یم در پسې داسې د یعقوب په شان ړوند شوی، بس د مصر په بازار کې یوسف خرڅ شو لکه زه، زما خو نه وځي له زړه یو ګړی جانانه ته، دریا دیګم او کنه یا دیګم تا ته ګرانه زه، زما خو نه وځي له زړه یو ګړی جانانه ته، نه پوهېږم چې څنګه دغه ستا محبت هېر کم، نه پوهېږم چې څنګه دغه
ستا محبت هیر کم هیروی دی نشم گرانا ستا په حسن مین زه زما خو نه وځي له زړه یو ګړی جانانه ته در یادېږم او که نه یادېږم تا ته ګرانه زه زما خو نه وځي له زړه یو ګړی جانانه ته یو ورځ به دې له غمه زه هم کندوزي مړ شم یو ورځ به دې له غمه زه هم کندوزي مړ شم بیا به وکړې ارمانونه جنازې په سر مې تا زما خو نه وځي له زړه یو ګړی جانانه ته در یادېږم او که نه یادېږم تا ته ګرانه زه زما خو نه وځي له زړه یو ګړی جانانه ته. ډېر ښه ماشاءالله غږ دې تت مسه کندوزي صاحب نو ډېر ښایسته ترانم دی او که ګمان کوم چې بیتونه دې مخبل وو او بیتونه داسې دا اوبه وڅښي بیا ورسره وغږېږو واقعا د کندوزي صاحب غږ ډېر ښایسته ده درنو ملګرو. کندوزي صاحب یو ترنم کوونکی باید څه ځانګړتیاوې ولري ستاسې په اند؟ ترنم کوونکی چې څوک غواړي د ترنم مدار ته وروغورځي ځان وروغورځوي او د نعتخوانانو ولیس کې ځان شمار کړي هغه باید یو ښکلی اواز ولري. د ښکلي اواز تر څنګ هغه باید یو څه تحصیل کړی وي تر دې پورې چې د کوم شاعر شعر چې وایي د هغې په ردیف و قافیه او د هغې په معنا باید دی پوره پوه شي. داسې نه چې داسې یو شعر ووایي چې هغه سبا جامعې ته دی هم شرمنده یو بل څوک هم شرمنده وي. نو داسې یو شعرونه باید هغه ووایي چې د شاعر شعر ته وګوري چې دی په معنا پوه شي، یعنې کمپوز یې ورته جوړ کړي. ډېر اکثریت یا ډېری شاعران چې شعرونه لیکي بیا ترنم څوک چې په ترنم برخه کې هم کار کوي هغوی ته بیا ډېر خلک زنګونه وایي چې یو شعر خو ماته جوړ کړه داسې څه سوي دي که نه؟ مخکې لکه څنګه چې ما یادونه وکړله چې ما ډېر مشهور نعتخوانانو ته نظمونه لیکلي داسې ډېر ملګري دي او ډېر دوستان دي چې میسیج کوي او پیغامونه کوي د نظمونو جوړولو لپاره یا د ملګرتیا باره کې یا همدارنګه. موخه مې دا وه یو خو شعرونه دي په هغوی مثلا یو څوک انتخابي شعر غواړي چې مثلا یا حمد شریف یا نعت شریف یا ځینې ملګري دي چې هغه وایي دغه ما یاد کړه پکې دا له الف نه تر یا پورې د ایتا د مطلع نه تر مقطع پورې د ما اوصاف یاد کړه. داسې یو څوک پیدا شوي دي؟ داسې ډېر ملګري پیدا شوي چې بیا د هغوی غږ مو هغه کړی ده که نه؟ د هغوی خبره منلې ده؟ خبره منلې ده. ډېره ښه خبره ده. کندوزي صاحب ستاسې په اند شعر ته که تاسې یو تعریف ورکوئ خپل په فکر باندې تاسې به شعر ته د کوم نوم غوره کوئ یا کوم الفاظ وکاروئ؟ د شاعرۍ مثلا شعر څه ده ستاسې په اند؟ شعر چې ده دا اصل کې د زړه راز ده په ترنم سره چې بیانېږي او یا شعر چې ده د زړه راز ده یو چاته په اشارو په نقطو سره چې یو مخاطب کس ته پوهه کوي په هغې باندې. ډېر ښه یعنې هغه خبرې دي چې هنریت پکې وي یعنې د استعارې په شکل. ښه خبره ده کندوزي صاحب. ستاسې نه یو بل شعر اورو د خپرونې پایله. ستا له یارۍ څخه مننه اشنا ستا له یارۍ څخه مننه اشنا ستا له یارۍ څخه مننه اشنا زړه مې ګنډم په تار او ستنه اشنا او هېڅ مې پالنه د زړګي نشته ده هېڅ مې پالنه د زړګي نشته ده زړګی مې درد کوي دننه اشنا. ډېر ښه ډېر عالي. یو ځل بیا. هېڅ مې پالنه د زړګي نشته ده زړګی مې درد کوي دننه اشنا طبیب راغواړم چې ښه یې را جوړ کړي طبیب راغواړم چې ښه را جوړ کړي
طبیب راغواړم چې ښه را جوړ کړي نور یې کومه درملنه اشنا ډېر ښه ډېر عالي چې بې وفا دي بې وفا دي خلک چې بې وفا دي بې وفا دي خلک څه بې وفا دي بې وفا دي خلک څه بې وفا دي بې وفا دي څه بې خلک وفا دي بې وفا دي خلک قسم که وکړم نور ژمنه اشنا او څنګه یادونه د حمزه په زړه دي څنګه یادونه د حمزه په زړه دي نور به یې نه کړم پوښتنه اشنا او نور به یې نه کړم پوښتنه اشنا ډېر ښه وایي خطا خطا ولې خطا وختې چې زړه مې در کړلو بلا وختې ځواني شوه خاورې د وفا لاره کې زما صنمه بې وفا وختې او اختاشه ما در سره ټوکې وکړې په ما مین ته په رښتیا وختې ډېر جالب ډېره مننه کوو کندوزي صاحب داسې یو څه شته چې زموږ هېر سوي وي او یا موږ له تاسې نه وي پوښتي کولی سئ د کندوز راډیو مایک ستاسې په خدمت کې ده چې څه ووایي ډېره مننه ستاسو څخه اختاش صاحب چې دې خپرونې ته مو راوغوښتلو او نه داسې شی انشاءالله ستاسو څخه به نه پاتې کېږي ځکه چې ستاسو خو دا کار او کسب دی او انشاءالله څه به در نه وي پاتې او څه زموږ ذهن ته هم نه راځي داسې چې هغه ستاسو څخه پاتې یو یا زموږ ذهن څخه داسې شی فراموش شوي چې هغه د یادونې وړ وي نو ډېره مننه ستاسو کور مو ودان چې زموږ بلنه مو منله او تر کندوز راډیو راغلی درنو اوریدونکو له تاسې څخه هم نړۍ مننه چې تر دې دمه له موږ سره په دې خپرونه کې مل وئ او خپرونه مو په مینه اورېدلې وي تر بیا یو بل ښه شاعر راغواړو او شعرونه یې تاسې رسوو تاسې په لوی څښتن تعالی سپارو ښه وخت ښې شېبې د خدای په امان